سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. پاکستان کې د ستاینې په پار هجړاګانو ګډېدونکو ته شملې ورپسر سوې. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سره اوسئ. په پاکستان کې راغلی د عمران خان حکومت چې تل یې په یو نه یو ډول پښتنو ته سپکاوی کړی دی، اوس یې تازه هغه هجړاګانو ته چې ګډېږي د هغوی د ستاینې او ویاړنې لپاره جایزې ورکړي او همداراز یې د پښتنو درنې شملې هم ورته ورپسر کړي دي. د پېښور رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ملکن ډیویژن د اطلاعاتو سکرتر فرهاد علي خان د مردان تر ټولو مشهور ګډېدونکی هجړه مس مردان او د هغه ملګرو هجړاګانو ته د ښه ګډو په کولو سره د پښتنو شمله ورپسر کړې ده او همداراز یې جایزې هم ورته ورکړي دي. مس مردان په پاکستان کې یو له مشهورو هجړاګانو څخه دی چې په مس مردان باندې هم مشهور دی او په دغه سیمه کې په ودونو او نورو پروګرامونو کې ګډاوي کوي. هغه په فیسبوک باندې هم ډیر مشهور دی چې یو شمیر مینوال لري او هلته خپلې ګډاګانې هم خپروي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ملکن ډیویژن لوري په دغه کار باندې پښتنو هم سخت غبرګون ښودلی دی او دا یې د پښتني کلتور او ویاړمنې شملې سپکاوی بللی دی. همداراز هلته ځایي خلکو بیا ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند له راتګ سره دوی په هر څه باندې ریشخند وهلی دی او لا هم لګیا دي د پښتنو په کلتور باندې ریشخند وهي او ټوکې ورپسې کوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د پوځ لوري د پښتنو د کلتور ورځ د لمانځلو په تړاو ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو چې په هغې پروګرامونو کې یې پښتانه جاهل، خیرن او ترهګر ښکاره کړي وو. دوی پښتانه په دې ډول وړاندې کړي وو چې له زده کړو سره مینه نه لري او کار یې یوازې جنګ او جګړې کول دي. تاسو د تحریک انصاف ګوند دغه کړنه چې هجړاګانو ته یې شملې ورپسر کړي دي څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې پرېږدئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.